سلامونه ملګرو جوړ تکړه د بی بی سی مرکزی ودانۍ د په لندن کې کار مې خلاص کو مازدیګر دی کور ته روان یم خو یو کار لا پاتې دی هغه دا چې د بی بی سی د زړه خواله یا ګپ دل پروګرامونو اول فصل پای ته ورسېده او د دغو پروګرامونو جوړونکې او وړاندې کوونکې نجیبه لیمه راسره ده غواړم چې د دې خاطرې هم واورم ځکه د ډیرو خلکو خاطرې تاسو ته در رسولې دي خو د دې خاطرې له پروګرامه څنګه وې ته راته ووایه ما ته خو ډېر په زړه پورې وتړی صاحب باور وکړئ داسې وخت راغلی دی چې ژړا به راله په پروګرام کې او دا خپل نوکونه مې داسې ټینګ نیولي وو چې ونه ژاړم نیولې خو خر داسې خیر نه کوه نه دا ځان مې داسې ټینګ ځکه دا یو د ټرینینګونو وو نطاقانو ته چې که نه چې دغه در باندې راسې احساساتي سې خلکو ماته کیسې کولې د داسې کیسې چې کیدای سي نورو ځایونو کې نه یې کړې زه یو مثال در کوم د تېره اونۍ مو یو مرکه خپره کړه د مېرمنې سره په نامه د ممتاز یوسفزۍ نو دې سره مو پروګرام پیل کوي ما ته داسې معرفي سوې وه چې دا د ښځو زراعتي شرکت یې جوړ کړی دی نیم ساعت مې خبرې ورسره وکړلې نو ما څنګه د دې کار ته پام سو وایي ما ډېر سخت ژوند تېر کړی دی ما څنګه وایي زما درې لوڼې خو په بمبارۍ کې مړې سوې چې دا یې راته وویله ما لخی دا پروګرام د سره پیل کو نو دا اوس ګوره ما په څو ځایو کې دې خبرې کړي دي په افغانستان کې په ټلویزیونو کې خو کیسه یې خلکو ته نه وه کړې که نه زما اول وار چې ما اورېدله نو د خندا کیسې هم پکښې کې وې د ټوکو ټکال د خندا راته ووایه دا د خندا د نوین الحق سره چې مې خبرې کولې ډېرې د کرکټر ډېرې ټوکې راته وکړلې ډېر مې ورته وخندله او داسې زه فکر کوم چې د دې پروګرام یا د دې پروګرام هغه هدف دا و چې د خلکو کیسو ته موږ غوږ ونیسو هغه کیسې چې په خبرو کې نه راځي خبرونه خو 2 دقیقې که نه ختمه سي دغه کسان چې ما سره خبرې وکړلې ټول تاسو راوستي وو ورسره مرکې مو کړي دي خو دا نیم ساعت و چې موږ د کیسې تل ته ولاړ سو نو بس وی ګورئ دا پروګرامونه واورئ او نظر ورکړئ ځکه چې د نجیبه جانې لخوا نوی فصل پیلېږي په نوي فصل کې کیدای شي ستاسو وړاندیزونه هم په نظر کې ونیسي نو راسره پاتې شئ